آیا د جهانگیر خان رښتیا ایډز مرض دی او کنه؟ یو ډیر خطرناک خبر مخې ته راغی چې دا خبر به تاسو سره شریکوم چې د جهانگیر خان دغه مرض باره کې تازه ترین اپډیټ څه دي. که تاسو وګورئ د هغه د مخ د هډوکي چې د بالکل ختمیږي، ورځ تر ورځه خرابېږي او په یو داسې بیمارۍ باندې مبتلا ښکاري چې ډیرو زیاتو خلکو په کمنټونه کړي دي. یعنی دا کمنټونه که تاسو وګورئ تاسو به هم حیران شئ. ډیرو خلکو د باره کې ویلي دي چې دا داسې عامه بیماری نه ده، دا خطرناکه بیماری او هغه بیماری چې د غلط کارونو د وجې کېدلی شي چې څوک ورته ایچ آی وي یا ایډز وایي او دغه بیماری د اثرات کېدلی شي. نو دوستانو ډیرو خلکو په سوشل میډیا باندې د دې باره کې دا هم ویل، ځینو کسانو ویل چې دته کینسر دی، ځینو کسانو ویل چې دته د هډوکو بیماری ده، مختلف قسم خبرې خلکو کولې. خو دته چې اوس دا کوم مسایل پیدا شوي دي او د دې کومو مسایلو په باره کې دا خبرې کوي چې ما دا بیماری ده او هغه بیماری ده، نو د دې نه ښکاري چې دته ایچ آی وي ایډز بیماری ده. الله تعالی دې په موږ تاسو باندې خپل رحم وکړي او دا به ووایو چې الله پاک دې د داسې غلطو کارونو نه موږ تاسو وساتي. یقینا چې کم خلک هم زنا ته نږدې کېږي، اگر که موږ په چا باندې الزام نه لګوو چې ګینه ده به زنا کړې وي، دا الزام موږ قطعا په چا باندې نه لګوو، خو دا خبره ده چې څوک هم داسې کارونو ته یوځای کېږي، نږدې کېږي، نو بیا دغسې سزاګانې مومي. الله تعالی دې زموږ ستاسو هدایت دې موږ تاسو الله پاک را نصیب او الله پاک دې جهانگیر خان ته د نیک عمل لپاره روغ صحت ورکړي چې هغه نور دا ډانسونه وانسونه پرېږدي او د الله تعالی تبلیغ طرف ته راشي.